سلامونه ملګرو، امید ده چې تاسو روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه تیریږي. نننی زموږ درس چې کوم دی دا 15 درس دی او دا د الی په باره کې دی. الی یو فعل دی، ورب دی چې د معنا ده to go یعنی تلل، تګ. صحیح دی؟ په فرانسوي کې یو فعل په 3 ګروپونو تقسیمیږي. صحیح دی؟ هغه 3 ګروپونه کم دي، په دې به زه هر یو ګروپ باندې تفصیلي ویډیو بیا جوړوم مخکې. دغه الی څه ملګرو پوښتنه کړې وه، د دې استعمال پوښتنه یې کړې وه. نو دا لږ یو ډیر ضروري او مهم یو ورب دی، ډیر زیات موږ استفاده کوو. نو د دې استفاده به موږ څنګه کوو د مختلف ضمیرونو سره. نو دا نن زما درس دی او په ورب باندې او د دې ګروپونو باندې به زه بیا مخکې تفصیلي ویډیوګانې جوړوم. نو په دې وخت کې زموږ ستاسو دا شروعات دی، یو دم په دې باندې ویډیوګانې جوړول به تاسو باندې بوج شي، خو صرف دغه د الی استعمال تاسو زده کوئ. بل دا دی چې په مثال 3 موږ سره ډېرې مهمې زمانه دي، مثال موجوده زمانه، تیره شوې زمانه او آینده زمانه، مثال مستقبل. په بیا موږ سره په موجوده زمانه کې هم 2 زمانې دي. یو موجوده، مثال زه روزانه پوهنتون ته ځم، دا یو کار زه روزانه کوم. بیا جاری موږ سره موجوده، مثال په دې کې جاری هم شته، زه اوس روان یم ځم پوهنتون ته ځم. په فرانسوي په ژبه کې مطلب موجوده زمانه او جاری دواړو دپاره یو استعمال دی. مثال څه تغییر نه راځي، په ګرامري لحاظ سره څه تغییر موږ نه راولو. نو دې دپاره موږ مطلب که یو جمله کله جوړو نو موجوده کې جوړو، هغه د جاری هم معنا ورکوي او د موجوده هم معنا ورکوي. صحیح دی؟ نو نننی چې کوم دی د الی استعمال په موجوده زمانه کې. صحیح دی؟ دا زموږ درس دی. نو راځئ چې درس شروع کړو. ښه، بل دا دی چې د هغې نه مخکې چې درس بیا مخکې لاړ شو، په فرانسوي ژبه کې هر کله چې تاسو یو ورب استعمالوئ نو هغه د هر ضمیر سره هغې کې څه تغییرات راځي. صحیح دی؟ بیا یو ورب چې کوم دی هغه په 2 قسمه تقسیم دی. په انګلیسي کې هم 2 قسمه دی او په فرانسوي کې هم 2 قسمه دی، چې یو ته موږ منظم ډول باندې منظم فعلونه وایي یا ریګولر وربز ورته وایي، او یو ته irregular چې غیر منظمي. نو الی چې کوم دی دا هم یو irregular ورب دی، غیر منظم. یعنی دا څه داسې قانون نه لري، مثال چې هغه قانون مطابق ته دې کې تغییرات راولي. دا چې څنګه دی، مطلب څنګه دا جوړ شوی دی، هماغسې باید ته دا زده کړې او په یاد وي، هماغسې زده کړې او هماغسې استعمال کړي. لکه بعضې بیا ریګولر وربونو کې راځي چې هغه ورب ته صرف ورب یو ځلې زده کړي، نو د هغې بیا خپله ته تغییرات کې راوستلی شي د نورو ضمیرو سره. صحیح دی؟ اس یا ای اس یا بل څه ورسره ته اضافه کولی شي. ولې؟ د دې سره irregular یعنی غیر منظم ډول وربونو سره تاسو نشئ اضافه کولی. اوس که دلته موږ ورو دلته الی دی، اصل کې الی ورب دی، خو که دلته اوس د ژوی دلته وګوره مکمل دا بیخي تغییر دی. صحیح دی؟ ځکه دا غیر منظم فعلونه یې. صحیح دی؟ که تاسو چېرته غواړئ چې زه ځم یا زه روان یم اوس، مثال دواړو دپاره موږ بیا ژوی استفاده کوو. صحیح دی؟ ژوی. لاندې ورته ما انګلیسي کې لیکلي چې I go / I'm going، یعنی I go present tense دی، I'm going present continuous tense دی. I go مثال موجوده زمانه ده، I'm going موجوده جاری زمانه ده، یعنی جاری زمانه ده. نو دا دواړه معنا ورکوي. صحیح دی؟ نو دلته بیا هغه فرق، مثال په فرانسوي ژبه کې که جاری زمانه موجوده، دواړو دپاره هم دغه یو ته استفاده دې کولی شئ. صحیح دی؟ ژوی. دا خو ضمیر شو، هغې سره که الی تاسو استعمالوئ، تاسو چېرته غواړئ چې داسې ووایئ چې زه ځم یا زه روان یم، تاسو وایئ ژوی. صحیح دی؟ مخکې ځو. ښه، چوا مطلب you go you are going، دواړه یعنی ته ځې یا ته اوس روان یې، یعنی دا کار اوس واقع کېږي، جاري زمانه. صحیح ده؟ چو بیا انفارمل دی، ما ورسره لاندې لیکلی، غیر رسمي دی. تاسو خپل ملګرو یا د فامیل غړو سره استفاده ترې کولی شئ. چوا. صحیح دی؟ چوا مطلب ته روان یې. ښه، ایلوا مطلب ایل مذکر، هغه یو هلک یو سړي دپاره استفاده ترې کېږي. ایلوا مطلب he goes یا he is going، یعنی هغه ځي یا هغه اوس روان دی. مثال ایلوا. صحیح دی؟ ښه، ایلوا مطلب she goes or she is going، یعنی مؤنث دپاره ته استفاده کېږي. ایلوا. صحیح دی؟ نوزالو مطلب we go we are going، منګه ځو یا منګه روان یو، دواړو دپاره منګه ځو. نوزالو. تاسو ګورئ چې د هر ضمیر سره الی
تغییریږي، ځکه دا یو غیر منظم فعلونه دي. نو غیر منظم چې څنګه تاسو داسې ما لیکلي یا څنګه فرانسوي ژبه کې دي هماغسې به تاسو زده کوئ. nous allons صحیح دی. مخکې vous allez vous allez you go یا you are going مطلب تاسو ځئ. صحیح دی. دا لږ فارمل هم دی. یا تاسو یو کس ته مخاطب یې او هغه کس تاسو نه پیژنئ یا اول ځل یې وینئ، نو هغه دپاره هم تاسو استفاده کولی شئ. ډېر کسان هم چې مطلب تاسو ځئ vous allez vous allez. صحیح دی. مخکې ځو ils vont مطلب il څنګه چې مخکې مذکر دپاره استعمالیږي او دا جمع دپاره. نو که موږ انګلیسي کې وایو they go یا they're going، هغوی ځي یا اوس روان دي ځي دا کار، نو دواړو دپاره ils vont. او elles vont مطلب ال چې کوم دی مؤنث دپاره ته استفاده کیږي، نو elles vont ګروپ دپاره د جمع دپاره، نو they go they're going انګلیسي کې موږ وایو. صحیح. elles vont. صحیح دی. نو دا د الی استعمال په د مختلفو ضمیرونو سره. امید ده چې تاسو څه زده کړي او زه به په دې واره فعل باندې نورې بیا تفصیلي ویډیوګانو تاسو ته جوړوم، خو ولې دغه الی ډېر زیات ضروري و ځکه تاسو دې نه استفاده اوس ډېره کوئ، نو تاسو دغسې دې نه استفاده کوئ او دغسې زده کوئ. صحیح دی. تر بل ویډیو پورې ښه وخت درته غواړم. مننه ملګرو. ابیانتو.